الله قسم وي فبعزتي وجلالي زما دي په عزت قسم وي زما دي په خپل جلالت قسم وي اته کسان به زما څخه د جنت بوی د سربونه کې جنت ته به داخل نسي. اوله ګناه چې زموږ سخته ګناه ده چغلخوري ده. چغلخوري څه ته وایي؟ دوه شریکان دې څه کاروبار سره کوي، دوه درې ورونه په کور کې په اتفاق سره اوسېږي، دوه انډیوالان محبت سره کوي، ور پر ده باندې بالي چې دا نن ولې یو ځای سره ګرځي. بس د ځان څخه د ده شیطان بله ورځ د په تا کې داسې خبرې کوي، دا وایي دا یارې څه راباندې بوج دي چې خدای پاک رسوي هغه ته بیا دا وایي، دا ته چغلخور وایي. دا واورئ دا زموږ په دې معاشره کې ډېره ده، زموږ په دې معاشره کې ډېره ده. ډېر وخت موږ په دعوو کې ډېر وخت دا رقم چې په یو روغه او صلح کې موږ ولاړ سوي هغه خلک مې داسې سره نږدې کړي ممکن چې یوه شپه وخت راسره واخلي سهار بیا هغه رقم نه وي. دا شیطانان په پسې دي. د خدای بنده ته تربور نه یم، زه در سره ولاړ یم، ته څنګه روغ ورسره کوې، ته څنګه کوې. دغه ته نمام وایي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا یدخل الجنة نمام. په خدای دې مې قسم یې که د جنت بوی لا در ششبو کې دغه دا شیطان نه دی، دا چغلخور دا د دوو په مابینځ کې فراق اچولو والا، دوه سره بیرولو والا، ورونه سره بیلول، شریکان سره بیلول، ملګري او انډوالان سره بیلول، کلیوال سره بیلول، امسایګان سره بیلول، دې ته نمام وایي. نمام د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یدخل الجنة نمام. الله رسول وایي قطعا به جنت نمام داخل نشي. الله قسم وایي فبعزتي وجلالي زما دي په عزت قسم وي زما دي په خپل جلالت قسم وي اته کسان به زما څخه د جنت بوی د سربونه کې جنت ته به داخل نسي. په هغه کې یو دع ظالم هم داخل دی دا چغلخوره. په چی څه ګټه در رسېږي؟ د دوو په بېلولو کې تا ته څه ګټه رسېږي؟ آخرت یې واخیستې تباه و برباد. د الله رسول الله لیس مني ذو حسد ولا نمیمه ولا کهانه ولا انا منه. دا الله رسول الله نه زما د امت څخه دی نه دی زه د ځان بولم. څوک؟ هغه کس چې کاهن او جادوګر ته ورځي کوڼ ځي اخي، هغه کس چې د دوو په مابینځ کې جلاوالي اچوي، هغه کس چې د چا سره ضد او حسد کوي. دا الله رسول الله دا نه زما د امت څخه دی نه زه د داسې ځان بولم. څومره سخته ګناه ده، څومره سخته ګناه ده د خدای لپاره. هغه کسان چې مؤمن او مؤمناتو ته تکلیف ورکوي، زیرهیي یې په هېڅ یې خواران نه یې کړی دی زرې. الله وایي دا پر خپلو ملاو باندې ډېر غټ غټ د ګناهو بوجونه پورته کړي دي او دا به دې وي. د دې ادنا ګناه دا ده کم کس چې نمیمه کوي هغه د وخت فاسق هم دی. د الله رسول فاسق ورته وایي. دوکهباز هم دی. دا دواړو ګناه یې ورکول کېږي. او درېیم خیانت هم کوي، یوه ته درواغ هم وایي، درواغجن هم دی. او څلرم چې کوم دی هغه د جدایي اچولو والا د دې پنځو چې کومه ګناه ده دغه یو کس یې پر ځان باندې د شیطانت ځان لرې کړي. اتفاق سره پیدا کړي. په دوو خوشحاله سه، په بېلتون یې مه خوشحاله کېږي، د دوو په یو ځایوالي خوشحاله سه. قریب و قریب سره یو ځای کړه، په مابینځ کې هېڅ دخل مه کوه.